بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو ستړي مه سئ، په دې هیله ټول جوړ تیار او صحتمند اوسئ. نن زموږ د ورډ پروګرام لومړنۍ ورځ ده. د ورډ پروګرام پر هغه اساسي شیانو چې د ورډ پروګرام معرفت دی، پر دې به نن خبرې وکړو. دا د ورډ پروګرام صفحه ده، موږ راخلاصه کړې ده او دا یې هم مینوګانې دي، هم انزرټ ډیزاین لیاوټ ریپرنټس میلینګ ریویو ویو. د دې تر څنګ دغه اجزاوې چې موږ وینو دغه رایبنز دي، دغه اجزاوې چې کټ، کافي، فارمټ، پینټر، پیسټ او د دې تر څنګ دغه د فونټ اړوند ځینې افیکټونه او سټایلونه چې دي دا ټول په رایبن کې راځي. د دې تر څنګ دا د پاراګراف ګروپ دی او دا هم په رایبن کې راځي. دغه کلیپبورډ، فونټ، پاراګراف، سټایل او ایډیټینګ دا به ګروپونه دي، دې ته ګروپونه وایي. د دې تر څنګ بل شی دغه ته رولر وایي یا خطکش. دغه په ورټیکل شکل دی او دغه هورزنټل شکل دی چې دې په اساس موږ ځینې وخت ځینې ډیزاینونه کوو د خطکش د اندازو په اساس د انچ او یا سانتي متر، او زموږ د کمپیوټر د خطکش فارمټ چې هر ډول یې هغسې موږ ته د درجې راښکاره کوي. هم منیو ته راځو. لومړی کټ، کاپي، فارمټ، پینټر او پیسټ او پیسټ سپیشل. کټ څه کوي؟ کټ زموږ یو لیکنه راته کټوي. راځو یو څه لیکو. دا څه دي زموږ سره؟ دا یو لیکنه ده زموږ سره. څنګه کوو؟ راځم زه د دې یوه برخه انتخابوم، سلیکټ مې کړله، هم ته راځم، کټ فعاله سو. کله چې زه کټ کلیک کړم هغه برخه څنګه سوله؟ پریس سوله. دغه پریس شوې برخه زه کولی سم د لې په صفحه کې په یو بل ځای کې ځای پر ځای کړم. څه ډول؟ راځم هم ته کرسر مې دلته ودروئ او پر پیسټ کلیک وهم. دغه ځای څخه کټ شوې برخه چیرې راله؟ دلته لاندې راله. بل شی موږ لرو دلته کاپي. کاپي څه کار کوي؟ کاپي یو پاراګراف یا مشخص اندازه لیکنه موږ د لې په صفحه کې سلیکټوو او یا عکس، شیپ، هر شی چې هغه موږ څه کوو؟ سلیکټوو یې، بیا کاپي کار کوي. راځم دغه پاراګراف سلیکټوم، هم ته راځم، کاپي باندې کلیک وهم. ګورئ دا د کوم پاراګراف دی؟ په اول سر کې تیمز اینډ سټایلز. دغه په دغو حروفو یا په دغو لغتو شروع دی. زه پیسټ کلیک وهم، هغه پاراګراف دلته کاپي سو. د دې تر څنګ موږ بل شی لرو دلته پیسټ سپیشل. پیسټ سپیشل په یو خاص ډول د خپل کاپي سوي شی پیسټول. هغه چې په کوم فارمټو غواړې دلته زموږ سره یو لیست ده. د دې لپاره موږ څه کوو؟ زه راځم پله پر دغه پاراګراف باندې یو څه افیکټونه اپلای کوم. څه یې غټوم، یو رنګ ورته ټاکم، داسې یو رنګ. دا زه چیک مارک کوم، کنټرول سی کوم یې تر څو کاپي سي. بیرته هم ته راځم او دلته پر پیسټ سپیشل کلیک کوم. مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ ابجکټ د یو ابجکټ په شکل یې څه رقم که راته پیسټ که. زه دا انتخابوم او ډسپلی از آیکن ورته انتخابوم چې د یو آیکن په ډول یې څنګه که راته پیسټ که. دلته کولی سمه چې د آیکن نور ډولونه هم څنګه کم ورته انتخاب کړم. مثلا دغه ډول اوکې کوم یې او دا هم اوکې کوم. دا چې موږ ته د آیکن په ډول راخلاص. کله چې زه دا ډبل کلیک کړم نو د هغه لیکنه به په بله صفحه کې موږ ته څنګه سي؟ راخلاصه سي. دا خو د پیسټ سپیشل اول اپشن و چې کار وکړي. دوم اپشن ته راځو. په دوم اپشن کې فارمټډ ټکسټ. ار ټي اف موږ ریچ ټکسټ فارمټ، یعنې دا د ورډ پټ فارمټ دی. زموږ دا لیکنه د ورډ پټ په فارمټ سره کم که راته پیسټ که، یعنې د فارمټ سره یې موږ ته د ورډ پټ په فارمټ پیسټ که. دا ما انتخاب کړئ، اوکې کوم. وینو یې چې دلته زموږ هغه کوم افیکټونه سټایلونه چې مو ورکړي وه هغه یې څنګه کړله؟ د ورډ پټ په فارمټ باندې موږ ته دلته پیسټ کړله. دوم شی، دریم شی البته په پیسټ سپیشل کې انفارمټډ ټکسټ، یعنې پرته له فارمټه یې ماته څه رقم که پیسټ که. زه دغه اپشن ورته انتخابوم، اوکې کوم.
وبه وینو چې خط مو که کوم سایز موږ ورکړی وي رنګ مو ورکړی وي افیکټ مو ورکړی وي هغه یې ګرده له منځه یوړل او د پاراګراف یې لکه هغه اول حالات کې چې موږ لیکلی وو په هغه شکل باندې دلته پیسټ کوي. بل شی موږ لرو په هوم منیو کې پیسټ سپیشل ترازو او پکچر انهانسډ میټافایل، یعنې د یو عکس په څیر زموږ دغه لیکنه راته پیسټ کړه. دغه اپشن ورته انتخابوم او پر اوکې کلیک وهم. زموږ هغه لیکنه یې د فارمټ اثرات سره کم کړه، د عکس په څیر راته پیسټ کړله. دا اوس یو عکس دی، کولی سو د یوه ځایه بل ځای ته انتقال کړو، خو په دې کې موږ ایډیټ نسو کولی. داسې ایډیټ چې لیکنه یو څه برخه یې ډیلیټ کړو، یو څه برخه پکې پرېږدو، په دې کې موږ تغییر نسو راوستلی. د دې ترڅنګ ځینې ملګري دا ستونزه لري چې کله دوی په ورډ کې یو فایل جوړ کړي غواړي د هغه یو عکس ولري، ځکه د ځینو کمپیوټرانو کې ورډ انسټال یو دوی دغه شی غواړي چې دلته په دغه کمپیوټر کې د لیکلي موږ وینو چې زموږ دغه ورډ 2014 دی، دوی غواړي دغه فایل پرنټ والا ته وروړي تر څو یې پرنټ کړي، خو د هغه په کمپیوټر کې 2007 2010 یا 2014 فارمټ ورډ انسټال دی. کله داسې پیښیږي چې دلته موږ پر یو فارمټ کار کړي، هغه تر دغه کښته ویرژن افیس یا ورډ پروګرام ته ورواچو، بیا په هغه فایل کې بنیادي تغییرات راځي چې بیا زموږ دغه فایل فارمټ را خرابوي، یا د څپو شمېرې سره راوړي، یا د عنوانو ډولونه سره راوړي، یا ځینې فونټونه زموږ سره یي هغه هلته چې بیا نه یي، بیا څنګه کوي زموږ ټول فارمټ را خرابوي. بیا یوه لاره خو دا ده چې موږ کله یو فایل جوړ کړو، دلته فایل منیو ته راسو او د ایکسپورټ د لارې پی ډي اف بڼې ته واړو. ډیسکټاپ مثلا زه ورته ټاکمه، پبلیش مې کوي، زما دغه فایل چیش ته واوښتی، پی ډي اف ته واوښتی. صحیح ده؟ یوه بڼه خو یې دا ده. خو کله داسې پیښیږي چې په ورډ کې دا پی ډي اف بڼه سم کار نه کوي، کله کرپټ سوي، کله یو فایل پی ډي اف ته نه اوړي، او یا ځینې خلک غواړي چې د دغه خپل فایل څخه یو انځور ولري، یو عکس ولري، بیا د هغه لپاره څه کول پکار دي؟ د هغه دپاره مهمه دا ده چې لومړی دی دغه لري د ځان سره، هغه پاڼه د ځان سره لري، هغه لیکنه له ځان سره لري، په هغه کې دی څنګه کوي تغییرات راولي. د هغه د تغییراتو د اپلای کولو لپاره دی مجبوره مکلفه دی. دغه لپاره موږ د ځان سره دغه لیکنه لرو، اوس غواړو چې د دې یو عکس د ځان سره ولرو. ځینې خلک ځینې فایلونه یې ځینې اعلانات یې دلته په ورډ کې جوړوي، بیا غواړي سوشل میډیا، فیسبوک، ټویټر یا نورو داسې رسنیو کې استفاده ځینې وکړي تر څو پوسټ یې کړي. اوس نو د هغو دپاره د دې څه عکس جوړول ځینې خلک داسې کوي چې د هغه ورډ پروګرام مثلا د ځینو سافټویرونو د لارې دوی کنورټوي، بیا څنګه کوي دغه هغه ځینې وخت آنلاین ته اړتیا لري چې آنلاین هغه کار ترسره کړي، خو هر ځای انټرنیټ نه وي. زه غواړم چې په ډېرې اسانۍ سره بې له بل پروګرامه څخه چې ما دې ته مجبوره کړي زه هغه ور انسټال کړم، بیا دغه عکس ځینې جوړ کړم. زه وایم چې زه د هغه فایل څخه عکس جوړوم، څنګه یې جوړولی سم؟ دغه دپاره لومړی موږ څه کوو؟ دغه دپاره لومړی راځو هغه اندازه لیکنه یا زموږ ډیزاین یا سټایل یا اعلان چې موږ غواړو د هغه څخه د عکس په توګه استفاده وکړو، هغه انتخابوو، بیا هم ته راځو پر کاپي باندې کلیک وهو. کاپي چې مو کله ووهله کرسر یو خالي ځای کې دروو، هم ته راځو او پر پیسټ سپیشل کلیک وهو او دلته پکچر انهانسډ میټافایل ورته انتخابوو کې کوو. دلته وینو چې موږ ته زموږ لیکنه د عکس په ډول راکړل سوله. دغه لیکنه موږ څنګه کوو؟ کنټرول سی کوو او دلته چې لیکو پینټ را خلاصو، کنټرول وی وهو تر څو دغه لیکنه دلته پیسټ سي. دا چې کله پیسټ سوله موږ څه کوو؟ د دغه صفحې اندازه یو څه راکموو. څه رقم یې راکموو؟ دغه دپاره ښه طریقه دا ده چې زه راځم سلیکشن ته او ټوله صفحه څنګه کوم؟ البته خپل دغه ټوله لیکنه سلیکټوم، داسې سلیکټوم چې ځینې څنډې بیا ورسره ولاړې نه سي. دا زما هغه لیکنه ده چې زه یې غواړم کاپي وم، کنټرول سی وم، کنټرول ان ومه، بیا څه کومه؟ دا زموږ صفحه ده. دا مې څنګه کړله؟ یو څه مې کوچنۍ کړه،
کنټرول وي ومه زموږ لیکنه خو دومره ده زه راځم او دغه د څپې اندازه م دومره کومه څونه چې زموږ لیکنه ده په دغه اندازه زموږ لیکنه ده بېرته زوم ان کوم دا چې شته دا زموږ یو هغه عکس دی زه غواړم چې د دې یو کاپي ولرم د ځان سره ثبتوم یې دلته راځم او پر سیو باندې کلیک وهم سیو کې ډیسکټاپ ټاکمه او دلته یو نوم ورکوم دغه نوم سیو کوم دا نیمایز کوم او دا خلاصوم دا زموږ د هغې لیکنې چې شته یو عکس دی چې د عکس په ډول موږ څنګه وکړه دا جوړ کړه بل شی موږ لرو بیرته خپل موضوع ته راځو پیسټ سپیشل ته په پیسټ سپیشل کې موږ بل شی لرو پیسټ سپیشل فکر کوم دغه عکس دا به درسره ډیلیټ کړو ښه زه راځم د دې کاپي جوړوم کنټرول سی اوس راځم پیسټ سپیشل ته پیسټ سپیشل کې موږ پر پکچر انهانسډ میټافایل باندې خبرې وکړې بل HTML فارمټ دی HTML د ویب فارمټ دی کله چې موږ ګوګل راخلاصو په ګوګل کې یو شی سرچوو وینو چې هغه ډیټا چې په ګوګل کې موږ سرچوو او راته راخلاصې کې د کمپیوټر ټول سکرین یې نیولی یعنې دا هم په هغه فارمټ باندې یو شی پیسټول دی HTML فارمټ دی چې دا ځینې پروګرامونه دي دا په دې کې هغه کسان ښه پوهېږي چې د کمپیوټر ساینس پوهنځی یې لوستی خو البته موږ یوازې پر دې فارمټ خبرې کوو چې دا زموږ لیکنه د HTML فارمټ باندې څنګه راته پیسټ کوو کې کوم یې نور څه رقم شوله زموږ لیکنه د HTML پر فارمټ باندې راته پیسټ کړه د دې تر څنګ بل اپشن موږ دلته لرو پیسټ سپیشل ته او انفارمیټډ ټیکسټ ورته وو که چیرې موږ خپلې لیکنې ته فارمټ ورکړي د دې په واسطه هم کولی شو چې زموږ هغه لیکنه بې فارمټه څه رقم کې راته پیسټ کړي راځم د عملي کولو لپاره دې شي ته زه یو افیکټ ورکوم لږ یې خټومه هم او یو رنګ هم ورته انتخابوم اوس دغه لیکنه زه کنټرول سی کومه یعنې کافي مې وایستله او غواړم چې دلته یې پیسټ کړم څه رقم د پرته له فارمټه راځم پیسټ سپیشل ته او دغه ورته چک مارک کوم دلته وایي insert the contents of the clipboard as a text without any formatting یعنې دغه منځپانګه څه رقم که پرته له فارمټه دلته راته ځای پر ځای که زه یې اوکې کوم وینو چې دغه لیکنه یې موږ ته دلته پیسټ کړه خو پرته له فارمټه یعنې فارمټ نشته ورسره بل شی ستا فارمټ پرنټر فارمټ پرنټر څه کار کوي فارمټ پرنټر دا کار کوي چې زما دغه لیکنه زما سره ستا ما دغه فارمټ مثلا دلته دغه لیکنې ته ما یو فارمټ ورکړي دلته مې یو سټایل هم ورته انتخاب کړي دلته مې یو سایز هم ورته وټاکئ بولټ مې هم کوي او دلته مې یو رنګ هم ورته انتخاب کړي اوس زه هم زما نوره لیکنه چې زه کوم هغه هم باید په کوم فارمټ سي په دغه فارمټ سي اوس که زه راځم دا ټول انتخابوم بیا دغونه سایز یې ورغټوم رنګ یې ور اړوم د ټول یو څه وخت هم نیسي او کیدای شي زه هغه دقیق انتخاب ونه کړم دغه دپاره زه څه کوم دغه دپاره زه راځم هوم ته فارمټ پرنټر باندې کلیک وهم او یو څه اندازه زه څه کوم یو څه اندازه دغه لیکنه انتخابوم دا چې مې انتخاب کړله فارمټ پرنټر باندې کلیک وهم بېرته راځم دا ورسره انتخابوم څه رقم سو زما دغه لیکنه دغه فارمټ یې پر دې باندې څه رقم کوي اپلای کوي یعنې دا یوازې زما د لیکنې فارمټ څنګه یې کاپي کوي او پر نورو یې ځای پر ځای کوي نو د نن لپاره زموږ درس تر همدا ځای و یوازې پر کلیپ بورډ ګروپ خبرې وکړې سبا ته انشاءالله پر فونټ پاراګراف او سټایل او داسې نور باندې خبرې کوو نو که درمنو لیدونکو که مو زموږ پاڼه نه در سره خوښه کړې او نه مو یې سبسکرایب کړې نوره در سره سبسکرایب کړئ او د نورو ویډیوګانو ترلاسه کولو لپاره پر دغه ژرنګولې باندې کلیک وهئ تر څو چې نوې ویډیوګانې موږ پورته کوو تاسې ته به یې پر وخت نوټیفیکیشن یا خبرتیا دررسیږي